سلامونه قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې جوړ روغ وئ او د صحت جامې وپتن ولرئ. نن غواړو تاسو ته د انګلیسي ژبې د الفبا توري در وپېژنو. دا چې په ټوله کې انګلیسي ژبه څو د الفبا توري لري، په لویو حروفو څنګه لیکل کیږي او په کوچنیو باندې څنګه لیکل کیږي، ترڅنګ څنګه کولی شو هغه تلفظ کړو. له موږ سره اوسئ. دوستانو، د انګلیسي ژبه په ټوله کې 26 د الفبا توري لري. په لویو او کوچنیو حروفو باندې ویشل شوي دي. د تختې په سر ګورو چې له لومړي حرف څخه تر وروستي حرف پورې ټول لوی حروف، ترڅنګ کوچني حروف او ترې لاندې پښتو تلفظ لیکل شوی دی. راځئ له لومړي حرف څخه تر وروستي حرف پورې ټول د الفبا توري زده کړو. دوستانو، د انګلیسي ژبې د الفبا د تورو لومړی حرف د ای حرف دی. تاسو یې ګورئ دلته چې په لویو حروفو دا ډول لیکل کیږي، ترڅنګ دا هم په کوچنیو حروفو لیکل شوی او ترې لاندې پښتو تلفظ دی. څنګه یې تلفظ کولی شو؟ ای. ورپسې د انګلیسي ژبې د تورو دویم حرف د بی حرف دی. په لویو حروفو، په کوچنیو حروفو او ترې لاندې پښتو تلفظ بی. دریم یې د سی توری دی. په لویو حروفو، په کوچنیو حروفو ترې لاندې هم پښتو تلفظ لیکل شوی سی. څلورم توری یې د ډي توری دی. په لویو حروفو، په کوچنیو حروفو دا هم تلفظ. څنګه تلفظ کولی شو؟ ډي. ورپسې د ای توری دی. په لویو حروفو، په کوچنیو حروفو او ترې لاندې هم پښتو تلفظ ای. ورپسې د اف توری دی. اف په لویو حروفو، په کوچنیو حروفو او ترې لاندې هم پښتو تلفظ. ورپسې د جی توری دی. په لویو حروفو، په کوچنیو حروفو او دا هم تلفظ جی. دوستانو، کله چې زه پښتو تلفظ کوم نو تاسو مهرباني وکړئ د هر توري تلفظ له ما سره تکرار کړئ، ترڅو لا مو ښه په ذهن کې کینی او په اسانۍ سره یې زده کړی شئ. په جی پسې د ایچ توری دی. په لویو حروفو، په کوچنیو حروفو دا هم پښتو تلفظ ایچ. ورپسې د آی توری دی. په لویو حروفو، په کوچنیو حروفو دا هم تلفظ آی. ورپسې د جے توری دی. جے په لویو، په کوچنیو دا هم پښتو تلفظ. ورپسې د کې توری دی. کې په لویو حروفو، په کوچنیو او دا هم تلفظ کې. ورپسې د ال توری دی. په لویو حروفو، په کوچنیو حروفو دا هم تلفظ ال. په ال پسې بل توری د ایم دی. ام په لویو حروفو، په کوچنیو او دا هم تلفظ. د ان توری. ان ورپسې د او توری. او پی په لویو حروفو، دا هم په کوچنیو حروفو او دا هم پښتو تلفظ. ورپسې د کیو توری دی. کیو په لویو، په کوچنیو دا هم تلفظ. آر په لویو حروفو، په کوچنیو حروفو او ترې لاندې هم تلفظ لیکل شوی دی. ورپسې د ایس توری دی. ایس په لویو حروفو، په کوچنیو حروفو او ترې لاندې هم تلفظ. ورپسې ټي. ورپسې د یو توری دی. یو وی دبلیو ایکس وای او وروستی هم زید. قدرمنو دوستانو، تاسو له د انګلیسي ژبې د الفبا تورو له لومړي حرف څخه تر وروستي حرف پورې د دغه تورو شکلونه وپېژندل چې په لویو حروفو څنګه لیکل کیږي، په وړو حروفو څنګه لیکل کیږي او دوی څنګه په پښتو ژبه کې تلفظ کیږي. په دې هیله چې تاسو دغه درس له ځان سره تکرار کړئ، بیا یې وګورئ او د دغه حروفو شکلونه او ترڅنګ تلفظ څنګه چې ما تلفظ کړم دا ډول تاسو هم له ځان سره تکرار کړئ. قدرمنو دوستانو، دا اوس موږ د نن ورځې درس په دې هیله چې ډېر څه مو ترې زده کړي وي. چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ترڅو هره نوې ویډیو چې موږ یې دلته پورته کوو تر تاسو پورې په وخت ورسیږي او په اسانه سره انګلیسي زده کړئ. مننه.